سلامونه لیدونکو ذهین افیشل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست په دې هیله چې ښه به یاستئ. لیدونکو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې موږ څنګه کولی شو له حسابې یو اکاونټ څخه بل اکاونټ ته پیسې واستوو. سمه ده، نو دا ویډیو د هغو کسانو لپاره ډیره مهمه ده کوم کسان چې نوي حسابې ته راغلي وي او هغوی نه پوهیږي چې څنګه موږ له یو اکاونټ څخه بل اکاونټ ته پیسې واستوو. یو یادونه کوم ملګرو، د یو اکاونټ څخه بل اکاونټ ته پیسې استول هیڅ فیس نه لري. او بل خبر دا چې کله تاسو غواړئ په حسابې نمایندګي کې خپل پیسې نغدي ترلاسه کوئ نو 0.15% کمیشن لري، یعنی په 1000 افغانیو کې 15 افغانۍ کمیشن اخلي. نو ملګرو راځو ویډیو ته، زه به تاسو ته طریقه در وښیم. نو مخکې له دې چې زه تاسو ته د حسابې یو اکاونټ څخه بل اکاونټ ته د پیسو استولو طریقه وښیم، نو کومو کسانو چې ذهین افیشل یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي دا اوس یې سره سبسکرایب کړئ. ښه ملګرو، تاسو به راشئ حسابې اپلیکیشن به خلاص کړئ. سمه ده، ګورئ زه حسابې په پښتو کې کاروم، خو تاسو که انګلیسي کې کاروئ هم درته وښیم، مشکل نشته دی، خو زه خپله په پښتو کې کاروم. نو تاسو چې کله حسابې اپلیکیشن خلاص کو دغه عمومي صفحه به وي. سمه ده، دلته به تاسو په انګلیسي کې خی طرف ته اپشن دی سینډ اپشن دی، او پښتو کې چې دی چپ طرف ته دی لیګل اپشن، په دغه باندې به تاسو کلیک واخلئ. دلته تاسو ته ډیر اپشنونه راځي، یعنی د دې معنی دا ده چې له حسابې نه تاسو دغه شیانو ته یعنی پیسې پیمنټ کولی شئ یا لیږلی شئ. نو دغه ټول خدمات چې څومره په دې کې موجود دي تاسو کولی شئ چې دې ته پیسې واستوئ. زموږ ویډیو نن صرف په دې باندې ده چې د حسابې یو اکاونټ ته مونږ پیسې لیږو. نو دلته به تاسو ټو حسابې اکاونټ په انګلیسي کې به وي، او پښتو کې چې د حسابې یو ګڼون یعنی حساب ته په دغه به تاسو کلیک واخلئ. سمه ده، ښه ملګرو، په دې صفحه کې اول دی د پیسو کچه، یعنی په انګلیسي کې به لیکلی وي اماونټ. نو دلته به تاسو پیسو اندازه ولیکئ، څومره افغانۍ غواړئ تاسو واستوئ بل اکاونټ ته، یعنی 10 افغانۍ، 1 افغانۍ، حتی کولی شئ 1 افغانۍ تر 50,000 افغانیو پورې په یو ټرانزیکشن کې کولی شئ، او هر ورځ تاسو کولی شئ چې 10 ټرانزیکشن وکړئ، یعنی 10 لکه افغانۍ تاسو 1 میلیون افغانۍ یا 10 لکه یو شی دی. نو تاسو کولی شئ دا په یو ورځ کې له حسابې یو اکاونټ څخه بل اکاونټ ته تاسو واستوئ. نو هیڅ مشکل نشته دی، عادي اکاونټونو ته دا اجازه ده، او بیا تجارتي اکاونټونو ته نامحدوده دی. نو دلته به تاسو پیسو اندازه ولیکئ، زه یو لیکم 10 افغانۍ، صحیح ده، یو 10 افغانۍ استوم، تاسو طریقه وښیم. دویم اپشن دلته دی تا یا ټو به لیکلی په انګلیسي کې، په دې کې به تاسو نمبر ولیکئ، د بل ملګري د حسابې نمبر به ولیکئ. صحیح ده، دلته هم دا ولیکل. ګورئ دلته تاسو یو څه ته فکر وي چې نمبر کې به تاسو 0 نه لیکئ. ګورئ دلته په نمبر په شروع کې 0 دی، نو دا به تاسو ته وران کړئ، ځکه چې کله 0 وي بیا اکاونټ ته پیسې نه استول کېږي. ښه، دلته هم ولیکل، بیا به تاسو پر مخ لاړ شئ، یا په انګلیسي کې کنټینیو هغه به لیکلی وي، بیا به تاسو تایید کړئ، یا اکسپټ به لیکلی په انګلیسي کې هغه ووهئ. دلته به تاسو خپل د حسابې پین کوډ ورکړئ. سمه ده، کله هم چې دا ورکړو دلته به تاسو لږ منتظر شئ. ښه، ادای نه ترسره کېدو په حال کې ده، نو دا به سمه دی، تاسو ووهئ. دلته لاندې ګورئ د پیسو لیږدونه، په دې باندې به کلیک واخلئ. دا یو رسید دی، تاسو ته دغه اداینې رسید پاڼه ده. نو دا که په انګلیسي کې وي هم انګلیسي کې تاسو ژبه وي د اپلیکیشن دا په انګلیسي کې وي، که پښتو وي پښتو کې به وي. نو دا ډیر زیات مهم دی، ځکه چې کله تاسو دغه رسید ولرئ یا پیسې غلطې لاړې شي، نو دغه رسید ضرور تاسو یو سکرین شاټ اخلئ، او یا هم که چاته پیسې هم ولېږلي دغه یو ثبوت دی د دې چې تاسو ته موږ دومره پیسې واستولې په دغه وخت کې، او د دې نمبر نه دې ته مقصد ولیکلي، په بجې هم لیکل شوي، تاریخ هم لیکل شوی، هر څه لیکل شوي دي. نو ملګرو دغه یو طریقه وه د حسابې له یو اکاونټ څخه بل اکاونټ ته د پیسو لیږلو. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. الله په امان، ښه وخت ولرئ.